سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. پرون مونږه د تخم ملنګه باره کې خبره کړې وه چې د مردانه طاقت د پاره دا تقویت لري او نقصان نه لري، خو په هغې کې یو خبره دا راله چې د دې استعمال به څنګه کوو. نو نن به درته دا وایو. که تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کې چې تاسو ته ویډیو په اسانه سره ملو شي. ګرانو دوستانو، کله چې تخم ملنګه تاسو استعمالوئ نو یو خو دا د سار په نارې ډېر زیات فایده مند وي. تاسو به یو ګیلاس اوبه راوالی، په هغې کې به یو چمچ تخم ملنګه واچوئ او اوبه لړئ، یو 4-5 منټه به پرېږدئ او د هغې نه پس په هغه اوبو کې کومه تخم ملنګه چې پکې راغلي هغه به پکې هم تېره کړئ، اوبه یې خورئ. دې سره به مني هم ګاڼه شي، ټای به هم زیات شي او معده به ورسره هم سټرانګ شي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک کې، چینل سبسکرایب کې، مونږ ته اجازت راکې. د لوی الله پام.